طالبانو په رسمي ډول اشرف غني ته د یوې نوې دندې وړاندیز کړی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو په رسمي ډول اشرف غني ته د یوې نوې دندې وړاندیز کړی. د سرحد ورځپاڼې پخوانی مسؤل مدیر قاسم شاه ویلي چې د افغانستان د اوسنی واکمن اشرف غني ته وړاندیز کړی دی چې راشه کابل ته او دلته د کابل پوهنتون ریاست په غاړه واخله. هغه ویلي چې د پخواني ولسمشر دا وړاندیز رد کړی دی. ویل کېږي چې هغه د ځکه وړاندیز شوی دی چې هغه د پخوانه ویلي چې وروسته له دې چې د ولسمشر نه لرې شي د کابل پوهنتون ریاست به په غاړه اخلي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.